السلام علیکم دوستانو مې ته یو نوی اپلیکیشن راوړی دی چې دې په ذریعه تاسو کولی شئ د فیسبوک نه، د یوټیوب نه، د ټیک ټاک نه، د هر څه نه یو ویډیو خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ. راځئ دغه اپلیکیشن سره کوم انسټالیږي دا طریقه زده کوو. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته، دا به تاسو په کروم کې پیدا کوئ. تاسو به راشئ ګوګل کروم ته. کله چې تاسو ګوګل کروم ته راشئ تاسو به دلته څنګه وکړئ، دغې سرچ ته راشئ. په دې سرچ کې به تاسو سمپل سنیپ ټیوب ولیکئ. کله چې سنیپ ټیوب تاسو ولیکئ دلته به تاسو سنیپ ټیوب راشي. په دې سنیپ ټیوب باندې به تاسو کلیک کړئ. دغلته بیا تاسو په دې ډاونلوډ سنیپ ټیوب باندې کلیک کړئ. چې په ډاونلوډ سنیپ ټیوب باندې تاسو کلیک کړئ دې نه وروسته ډاونلوډ انیویر په نامه اپشن تاسو ته راشي. په دې به تاسو کلیک کړئ. دغه اپلیکیشن به تاسو ځان سره څنګه کړئ، دغه اپلیکیشن به ځان سره راډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو ځان سره راډاونلوډ کړلو دا به ستاسو فایل منیجر ته راشي، کوم ځای کې چې ستاسو نور اپلیکیشن وي. ګوره په فایل منیجر کې به دا په ډاونلوډ کې اوسي. په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. ګورئ زه چې کله په دې باندې کلیک کوم ماته د اپډیټ علامه ځکه راکړي چې دا ما ځان سره انسټال کړی. تاسو به دا ځان سره انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن ځان سره انسټال کړو د دې نه وروسته به تاسو چېرته راشئ. مثلا زه غواړم د فیسبوک نه یو ویډیو راډاونلوډ کړم. زه راځم سمپل فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله زه راغلم په دې ویډیو باندې به زه کلیک کوم او په ویډیو باندې چې کله ما کلیک کړل مثلا دغه ویډیو زه غواړم ځان سره راډاونلوډ کړم. په دې شیر علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ او د دې نه وروسته مور اپشن ته راشئ او دلته مثلا دغه سنیپ ټیوب به تاسو سره راغلی. په دې سنیپ ټیوب به تاسو سمپل کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه سنیپ ټیوب باندې کلیک وکړئ کولی شئ دا آډیو راډاونلوډ کړئ، ویډیو راډاونلوډ کړئ. همدغه ویډیو کولی شئ چې آډیو ویډیو دواړه راډاونلوډ کړئ. مثلا ګورئ زه که آډیو راډاونلوډ کوم د آډیو چیک به ولګوم، که ویډیو راډاونلوډ کوم د ویډیو چیک به ولګوم. د دې وروسته په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو موبایل ته راډاونلوډ شي. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ، شیر کړئ تر څو پورې نور ملګري هم د دې څخه استفاده وکړي.